پاکستان کې افغان مسافرو او محصلینو ته د پاکستان سفارت لخوا ډیر زبردست اعلان وشو. افغانان څنګه خوشحاله شو، ویزو مشکل څنګه حل شو، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ټاکل شوې ده سر له سبا یعنې د چهارشنبې له سهار راوروسته جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ د ویزو د ورکړې لړۍ پیلوي. هیله دې نه وي چې در دې د مخه هم له نن غرمې راهیسې د ټوکنو د ویش لړۍ پیل شوې ده. ټاکل شوې هره ورځ به له سهار 8 تر مازدیګر 4 بجو پورې د ټوکنو ویش کیږي. د ټوکنو د ویش چاره د جلال آباد ښار فوټبال میدان کې کیږي. باید وویل شي چې د روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله پاکستان ته له تګ وروسته د ویزو او نورو سوداګریزو توکو په وړلو راوړلو کې اسانتیا راغلې ده. د یادولو وړ ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپله ټویټر پاڼه په پښتو او دري ژبو لیکلي وو چې په نږدې څو ورځو کې به د پاکستان حکومت د تورخم له لارې په ګډون هغه ټولې لارې خلاصې کړي چې افغانان د کرکې هغې غاړې سیمو ته په اسانۍ سره راتللی شي. هغه ویلي وو چې موږ به د کرونا د ناروغۍ د مخه ډیر ژر عادي حالت ته راستانه شو. هغه زیاته کړه چې چارواکو ته د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د نورو سرحدونو د بیا پرانیستو په اړه خبرداری ورکړې. لیدونکو که په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل در سره سبسکرایب کړئ.